آیا فضایي مخلوق په مریخ کې شتون لري؟ د امریکا 45 سلنه خلک د فضایي موجوداتو شتون په مریخ کې ښيي. ایلن ماسک هم د دوی شتون په مریخ کې تایید کړی. د ناسا کارکونکي وایي چې د مریخ څخه داسې شواهد لري چې هلته وچ سمندرونه، منرالونه او میتان شتون لري، نو د دې څخه ثابتېږي چې فضایي یعنی بیگانه مخلوق شاید په مریخ کې شتون ولري. همداشان یو امریکایي پیلوټ د فبروري په 21 ادعا کړې چې یو نااشنا شی د ده د الوتکې 14,000 فوټه د پاسه یې الوتنه کوله لیدلی دی. دی وایي چې ډیره چټکه الوتنه یې کوله. کله چې د ده پر دغه خبره ناسا څېړنې پیل کړې نو ثابته شوه چې دغه خبره رښتیا ده، خو دا چې دغه یوفو یا د فضایي مخلوقاتو بیړۍ وه یا نه او چیرې تللې په پیدا کولو کې یې ناکام شوي. ورته پیښه د ترکیې په استانبول ښار کې هم تکرار شوې. دغه پیښو ته په کتو سره ناسا زیاتوي چې فضایي مخلوقات زموږ څخه په ټکنالوژۍ کې مخکې دي، ځکه زموږ ټول سیستمونه د دغې بیړۍ په پیدا کولو کې پاتې راغلي. د ناسا زیاتې تخصصي الوتکې اوس په مریخ کې د څېړنې په حال کې دي. د پوهانو په اند زیات نور شواهد هم د فضایي مخلوقاتو په باره کې پیدا شوي دي، خو د ناسا له لوري پټ ساتل شوي. دا چې ولې خدای خبر دی. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فالو کړئ ترڅو زموږ له نویو ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.